تر دا پوچی گفتگو چې زه اورم په نغمه په ترانه د رباب خوښ یم. قدرمنو، د رحمان بابا د شعر نه د نننۍ موسیقۍ دغه بنډار پیل کومه. خوشبخته یم، خوشحالي محسوسومه چې په دغه بنډار کې یو طرف ته د سندرو د ګلبڼ رباب نواز زمونږ د مستقبل د رباب د دنیا یو ډېر ښه نوم سعد حیدر ناست دی، او دغه زمونږ شعوري هڅه ده چې څنګه موږ په ایجوکیټډ طریقه باندې د یو مرام په لور باندې موسیقي ویسو. نو بل طرف ته زمونږ د صحافت د دنیا دوه پخې جوتې او جوړې ستنې را سره هم ناستې دي. عمر افریدي صاحب چې زه دغه خبره ډېر په ویاړ باندې کومه، که هر څو د لندن په خاوره باندې ژوند کوي، خو د خپل وطن د دغه چاپېرچل خوشبو اوس هم د هغو په زړه او ذهن باندې راخوره ده. تر لندنه پښتونخوا راغلي دي او بیا د رباب سره ډېره لویه مینه هم لري. دغه هغو هم راغلي دي، خوشحاله و چې راغلي دي دلته. د دې تر څنګه رفت الله او رکزی صاحب زمونږ د صحافت نیغ په نیغه استاز، او بیا د دې ریجن که په ډېر سخت وخت کې چا کوریج په ښه ډول باندې کړی دی، نو هغه شرف هم دغه هستۍ ته ځي. رفت صاحب را سره هم ناست دی. رفت صاحب په لنډو ټکو کې د موسیقۍ په حواله باندې او بیا هغه خاوره چې په هغې باندې په لسیزو جنګ تیر شو، دلته اوس د موسیقۍ خواږه پاشل، دا څومره لوی کار دی. مننه افسر افغانه. ټول ناول خو زه د عمر افریدي صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې دلته مونږ سره مېلمه دی، زموږ مشر دی او دا راغلی دی، او د دې په اعزاز کې داسې ووایي چې مونږ دا پروګرام کړی دی. بیا ستاسو چې دی ډېره مننه کوم چې ډېر شارټ نوټس باندې ته چې دی سره چې دی سعد حیدر چې زموږ ځوان رباب نواز دی، نن سبا ماشاءالله ډېر ښه روان دی. او بیا دغه شان میا صاحب راغلو، دا نور دغه ناست دي، ځوانان ناست دي. نو د ټولو ډېره مننه. او زه به ډېر زیات زه په کلچر او دې څیزونو مې خو ته ډېر ماهر یې، ما ورسره نه راځي، خو زه به دا ویم چې مطلب دا یو ثقافت پرمختګ دپاره څنګه چې ډېرې شعبې دي مختلف، نو په هغه کې موسیقي هم یو ډېر لوړ مقام لري او ډېر زیات مهم رول لري په دې حوالې سره. او دا ډېره د خوشحالۍ خبره چې زموږ په دې ریجن کې چې دلته ډېر زیات مطلب لکه دا 13-15 کالو کې ډېر زیات مطلب یو جنګ تیر شو، او بیا زموږ د موسیقارانو د فنکارانو او د موسیقي سره چې وابسته څومره مطلب خلک دي، او ډېر مشکل کې وخت تیر کړو. خو زه دا وایم چې ګوره هر ځل مطلب دی لکه هر دغه چې دی سختیانو نه پس چې دی بیا مطلب دی اسانیانې راځي. اوس دا ډېره د لوی خبره مطلب ډېره د فخر خبره دی، او ډېره مطلب دی یو پازیټیو خبره دی چې هغه دغه خو تیر شو، خو د هغه په بدل کې چې اوس موږ ګورو ستاسو په شان نوجوانان چې دي چې هغه مطلب دی بنیادي طور باندې دې سره تعلق نه لري، نو مطلب دا دغه پروفیشن دی، خو هغه مطلب دا دی د خپل د خوري او د کلتور د پرمختګ دپاره تاسو دا ټول هڅه او دا کار چې د اندي دپاره دی. نو دا ډېره مطلب دی یعنې د فخر خبره دی او ډېره خوشحالۍ خبره دی چې څومره موږ زیات تکلیف تېر کړو، اوس په هغه نه زیات چې دی مطلب دی موږ کار کوو او دا شی به چې دی مخکې ځي انشاءالله. ډېره لویه خبره مو وکړه، ډېره زیاته مننه کومه. او اوس قافلې د بې خطره درومي موږ په لار کې مشالونه بل کړه. عمر افریدي صاحب د صحافت د دنیا پېژندلی نوم، هغه را سره هم ناست دي. عمر صاحب تاسو را سره خپل نظر شریک کړئ دغسې بنډارونو په اړه باندې. افسره لومړی خو د رفت مننه زه کوم چې دلته یې مېلمه کړی یم څو ورځو نه. بل تعریفونه به موږ څنګه؟ نه خو حقیقت ده که نه، حقیقت خو به سره وایو، رښتیا خبرې خو به کوو که نه. او ما سره دا یوازې زه نه یم، لکه ټول خاندان مې راوستی دی دلته که نه، خپل فامیل زوی مې دی، لمسی مې دی راسره، 3 جنریشنه د محفل کې په یو وخت کې شرکت کوو ستاسو د محفل کې. او بیا ستاسو ډېره مننه چې ډېر شارټ نوټس باندې تاسو دا پروګرام ارینج کړو. دغه ملګري هم درسره راغلو، میا صاحب زموږ جی بالکل، او تاسو ټول ځوانان یې، خو دا خو بیا لا ځوانان دي، نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دوی د دې کار سره مینه لري او د فن زده کړی دی او نورې هڅې هم کوي چې نور هم زده شي او په دې کې پرمختګ وشي. او موسیقي خو د ژوند سره تړلې خبره ده که نه، دې نه خو که څوک انکار کوي نو بس څه ووایم چې نه دی پکار. او خاص طور باندې په دې سیمه چې کوم حالات تېر شوي دي په د تېرو څو کلونو یا عشرې وایه دې کې،
نو په دې کې په نړۍ کې د مسلمانانو په باره کې دا یو فکر یو خیال د نور دنیا که نه د عالم اسلام نه علاوه ډېر داسې یو نیګیټیو منفي غوندې کې خیال تصور ده او بیا خاص کر پښتانه چې هغو ټولو کې زیات په دې کې وځپل شول که نه ووهل شول هغو په باره کې چې وهلم کېږي هغه د دې چې د پسند شکار هم دي او الزام په دو باندې راځي نو دې کې دا موسیقي یو ډېر ښه رول لوبولی شي چې دغه ایمیج دا تصور چې زموږ په اړه پروت ده په دنیا کې چې دا بدل شي او انشاءالله چې تاسو غوندې ځوانان د دغه کار کوي او نو بس خوشحاله اوسئ عمر صاحب ډېره زیاته مننه کوم څنګه چې عمر صاحب ووایي د دوی د خاندان 3 پیړۍ دلته ناستې دي عمر صاحب د هغو بچی د لندن نه ورسره راغلی دی او د هغو لمسی بیا د کراچۍ نه راغلی دی زه په دې هم خوشحاله یم عرفت صاحب چې ما اورېدلي دي چې د کراچۍ 3مه 4مه پیړۍ چې ده د پښتنو نو هغه داسې پښتو وایي چې په اپر فلور باندې وختمه د مم ماکلات مې سورج ته بچاو کړه چې دا به ډرای شي خو که داسې محفلونه ژوندي نو زه دا په دعوې سره وایم چې زما پښتو به نه مري زما ژبه به نه مري او ما نه بچي مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي زه هله پوه شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي موږ به خپله ژبه مرګ ته نه پرېږدو او ستاسو مننه کوو چې دا کشران مو معرفي کړه موږ سره او زموږ د سندرې کاز دا دی چې دې کشرانو ته به خپل کلتور خپل تاریخ او خپل د وطن دغه احساسات د دوی په ذهن باندې راخورو بغیر څه د تاخیر نه که دیدن کړې تلوار او راشه جانانا تلوار او راشه جانانا راشه جانانا نور وزد دیدن دنو سبا بنوی دیدنونا راشه جانانا راشه جانانا نور وزد دیدن دنو سبا بنوی دیدنونا راشه جانانا جانانا خپل وطن تراشا راشه جانانا جانانا خپل وطن تراشا راشه جانانا راشه جانانا نو که خلق ډیر دي او په آباد د خپل کورونه راشه جانانا راشه جانانا نور وزد دیدن دنو سبا بنوی دیدنونا راشه جانانا د جانان غما څومره خوږي راشه جانانا د جانان غما څومره خوږي راشه جانانا راشه جانانا نو هم مې ځواني خورې او هم ډاډه در باندې یما راشه جانانا راشه جانانا نور وزد دیدن دنو سبا بنوی دیدنونا راشه جانانا جانان مې زیلې د زړه پرې کړې راشه جانانا جانان مې زیلې د زړه پرې کړې راشه جانانا راشه جانانا نو لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما راشه جانانا راشه جانانا نور وزد دیدن دنو سبا بنوی دیدنونا راشه جانانا
څو شړقې په مخ راکو راشه جانانا د کم څو شړقې په مخ راکو راشه جانانا راشه جانانا نو د مخ په ډډه او مې تغمې ولاړې دینا راشه جانانا راشه جانانا نو روز دې ګندنو سبا بنوي دې دنونا راشه جانانا راشه جانانا نو روز دې ګندنو سبا بنوي دې دنونا راشه جانانا سبا بنوي دې دنونا راشه جانانا راشه جانا ډېره مننه کوم جی 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 دا پرې کار راوړم دا نغمه تاسو کومه اوس ولسي سندره جی جی بالکل تاسو ویله ډېره زړه پورې او ډېره خوږه او ما له یادېږي چې ډېر د وړوکوالي نه دا چې کله ما اورېدلې ده نو زما مینه د دې هغه سره وه د شعر سره هم د دې طرز سره هم که نه او دا ما لومړی ځل اورېدلې وه د ما لکه په یاد شي مهجبي قزلباش نو هغه اوس دا خبر مې پرون کتلی و چې هغه ناروغه ده آی سی یو کې راځي آی سی یو کې ده نو بس الله دې صحت ورکړي الله دې ورته اسانه کړي ډېره لویه خبره مو وکړه عمر صاحب هم په دغه باندې به دا بنډار راغونډ کړمه چې څنګه چې دوی خبره وکړه مهجبینه قزلباش استاد احمد ګل استاد نظیر ګل خیر محمد استاد دغسې استاد او المیر ناشناس استاد دا هغه فکرونه دي هغه زیرک احساسات دي چې دوی موږ ته د موسیقۍ په شکل کې یو فکر پرېښی دی نو دغه خلک د خدای تل ژوندي لري او موږ به دا هم کوشش کوو چې څومره زموږ هغه فوک هغه خوندي کړی دی هغه موږ په یو نوي رنګ کې مخې ته راوړو د هغو هغه فکر موږ په بل ډول باندې ژوندی کړو د نن بنډار د رفعت الله او رګزی صاحب د ټاټوبي نه هم په دغه باندې پای ته رسومه چې کتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي د یار خو چې سړی هره ادا غزل غزل کړي او یارانو که زما په دعاګانو باندې کېږي الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل غزل کړي ښاد آباد